ایا کجی لاسونه غروټه په شرمونو زه په شرمونو ستا مور نه خو د اوسه پورې د ډوډو چل ورنه ته ورته په لوټه پخیو که روټه پخیو بیا بابیا خواشه پیاړه پس درکمه پیاړه ته راکه خو دې چې کار وکړه دا پیاړه وکړه دا بیړه خواکه ها هغه شه سپېره وډې په دې لږ راوړی وې دا خو په اوبو نه پستېږي کانکري خورا هلته کانکري ولیم شاباس بس ولګېدو بابي بابا له سترګې مې ډاډې شوې دا لوګي پکې بند که صرف پیړی راکې په خپله بلاغ نه ګنډه کې بیا ټوټي که نه وګوره دا تا ته معلومي چې د ښځو په خبرو کې مه راځه خو دا څومره په مینه یو بل سره لګیا دي روټۍ پخوي او خبرې اترې ورته وګوره او ما ته پته ده 2 منټه پسې پته لري ایسم دا خو په کور کې دا راځي جنګ جګړې ما چې ته په قلار روټۍ وکړو چې ته په قلار چیوس کو د خدای ځای باندې زوی دی لکه عقل وښیه خو په تا کې هم نشته او په دغې زوی کې هم دې نشته السلام علیکم وعلیکم السلام او الله جوړ ته خوشاله کینه دا راته ووایه ناستې له نیمه راغلي یو خدایه پاکه الوزمه که نه الوزمه ته کینه چې خبره ووایه خو مې ته سوال جواب کړی وو چې ما سره کور کې جنګ لګولی دی سړی راته ښایه سړی یو یا ما ته معلومې خفه کېږم او هغه مې روانه دي او بل خوا مې زوی دي یو خوا مې رواندار ده او بل خوا مې ښځه ده نو بس په قلار کې دا د ښځو کاتې دي دې کې ډېرې ګوتې مو یاره تا خو هم لکه دغه بل بګتی شروع کړي ته خو اول ځان خبر کړه چې مسله څه ده د څه نه ځان خبر کړم یو چې دلته یو بل سره په څه جنګ جګړه ده ګناه ده چا ده دا پرېږده یزیانو همدارې مور دې لګیا ده که نه نو دوه کسې خو نشي پورې کولی یو کس پورې کوي د شریکې کور دی یو به یو کار کوي بل به بل کار کوي ورانې کوو څمه دا خوارې سترګې وشه خله شابه ورمنډه لالا ستا خو هم د هغه سترګې ورته وکتل د نظره شابه په کبل یې ورسي شابه دا ټول ژوند تا جوړ کړی که نه خدای تعالی نه عادته عادت هغې هلته کینو کوې لوګي دي سترګې به دې راتې خیچي شي څه شي یا ښځې زر کوه لوګي مړ شوم بابا لور سره کوم دې وي عادت ته به کینو څنګه نو ولې احمدو بیا احمدو کېله تا او کومه ستا د جګړې په خیر کار دی ظالمانو د لوګي مړ شوم نو تربیت ته تا څوم نه ښایي او ما ته هم نه پرېږدئ چې وي وامه چې سم شي نو تا خپل عقل خو ما نه وي چې دا جاوري ته ده اجداد لیونی که کبر دی وړې دي نو ولې زما باندې وګوره وګوره دا اوس وګوره ماته یا الله خیر پکې واچې پرورځي ته کښېنه ها مه راځه مکبه والله چې ورکان پکې نیولم دا لوګي مړ شوم ته ما بخورې بس یا والله الا نو څه به خورو مخکې ځه مکوه ولې وړې دي خبر دی راځه نیغ باندې توکم ګناه ده یا بچي راځه دا خو ورشه تیاره لروړه منډه ورشه دا ورې کا کانکري ته عالم یا ښځې د لوګي مړ شوم څه پاخه دا سال دی الله دې دوش په خاورې کا 1000 څه لکې 1000 باندې کوم وړې را راوتښته وځه په مخ باندې ډوډۍ راوي ته څه چړیا خبره کوم 1000 باندې کوم زمونه له دا پریکه کنه ته هو تاړو سړی نه ښکاري انا زخ بالله لا قاعد غوارم طالب
وای په ما شرمات ولې ته پکې دا کوم لا راځه والله وسه وګوره په ما پکې شرمات یا بس کا زناوران دي بس ته وګوره پلش کمرې ته راځه کمرې ته دا ښه یو داسې کار دی که نه ته د خپل باشه دا څه کار یو چې جګړه کنه ختمه شي کنه نو بیا به زه راشم انشاءالله ښه کنه ما ته معلوم یې خپې وباس شبه اوس به ته پته ولګي وای شیطان خزي به ته چې کوم ځای ته راشي شیطانان د څلور میاشتو په چوټۍ لاړ شي اله لوبه خو ګرمه ده آیا بیا په تنور کې ول واچوه پیو باسه تیختم نومه توګه ده زه لږه خوځه زه زچابه روانې رانونو کې مله سم مې راجوړو اوس یې چړیا ضرور راغواړم مزه زه به مخکې څوک یې خراب کړ موږ یې خراب کړو هغوی کاوی مې خراب نه کو نه بچي زه خوا زه که نه زماره ټوپه په جرمونو الله دې ټوپه خوري کا کور کې رااله ته جګړه ګوري او ستاسو کار چخله دې وسره وای ترور یې خپل ته بیرین کومه چې کور ته لاړ شم داسې چنګړیانو کار راغلی ما یا خو دې څه چالو کړه یو کې مرما الله خو ستاره خزانه په شان مخ خوري کی شرونه کوي موږ هم دلو کې ملک ورنه روډ دې پېکه کنه راځه ترورې پس ته اصلانیه ولې لکه چرته روان یې زمه ترور کرا نه مړه ما نه بوځي ځان سره ځان سره بری بوزم یم خور مې الته کېده که نه راځه د روټۍ ټیم د روټۍ به مو کړو وکړو داسې کار وکړو راځه بیلوري به ولګو که نه بیلوري به مو ګټي او دا ټیم د روټۍ د دې ټیم کې خلک د چا کره نه ځي ښه د بیخ او بنیاد تو باسه د روټۍ په ټیم خلکو که راځه اوړه ګران شوي روټۍ به وکړو وکړو کور خو هسې څه نشته راځه نو ستا په بېعزتۍ څه تا له خو پلار نه ګټي ما له خو پلار ګټي ماړه بېعزتي چا پسې اواز نه کوي چې په قلار کښېنه راځه تیار چانس یې غوښه ولوګانې هر وخت پخ کړي نه سمه مذهب سمه مذهب وکړې ځان له پکړې جوار روټۍ ماته کړو راځه جوار روټۍ زه نه خورم زما مرۍ خوږ دي هغه سمه شګي راځه تاله به دغه نه مو پرې پخه کړم راځه شدید باڼه ملګري زړه مې ستړی شو یو مې غرور دی او یو مې روندار ده هر وخت یې غوبل یا د خدای ظالمانو په شرمونو وشرمولم روټۍ خو دومره دي چې د عمل ته ډک دي خو یو کس ځي چې روټۍ راوړي په غیر زمانه په ایمان پېشته کي زه خدای پکې خیر واچي بیٹا بټر روړه کېنه ته څه کې زه څه کوم زه سره ناست یم تا ماته وایي کېنه ته زما ډېرې ته راشي نږدې چې هلته یې روډ را باندې ګزارونه کوي او دې خواته د لونګو بوټي ما ته کښېني ما ته پته نه وکړي ما به سم والي کېنه ما ته معلومه خدا د کچالان رانو نه وی ډوډۍ کېنه پلار به دې اوس کله راځي پته نه کي روټو پته ته نه نو چم دم تنور مې لمبه کړی خو خدای په دغه تناره کې په څلورې ودرئ ټول یې راله ګډوډ بس خیر یې مه کوه بس دی کښېنه پخې دا یې راوبله ښه ډېرې روټۍ ډوډۍ دې راوړه دا ته څه کې ورچه هغوی سره به خورې ښه کور ته نه ده نه زه به لاړه تا چې سره دی خپلې مور سره دې کېنه پاته بس پرېږده بسم الله کې بس دی دا دا څه بې بسم شرمه الله دی. کپې الله دې نه کړي. اے الله. والله قرآن ټکه مو کې ښه اخواوال کې او دې خواو دا کې ستا د راځه کښېنه د لټکن دا جورابم ځان ته رابوځه ځه خواده خواده کښېنه راځه بابا السلام لرې علیکم لکه الا چې د رزق دا ټیم چې نو ټول دا خطا چی یو کار ما یې خور کړم کېنه که نه تا ته معلومه چې څوک ډوډۍ ته راشي کېنه خورې شاباس د روټۍ ټیم دی نو د دوی د کور سمه خوږه روټۍ ده بازاري راوړې ده لرې چې ستا د لاسه خو تنور رات شو مونږ تر خو چې راشو نو هلته نښتې یو شانتې جامې دې نه ودرېږي پکې به ما خورم تاسو کره میګانو ډوډۍ ونه خوړه موږ به څه وخورو خبرې کوي دغه هو در راځي کوکریان راځي هغه خوري خیر دی که میږیانو ونه خوړه په دېړه د کم پویا غلا. کا
شریچا مور ته دی وایا نو چې دا ټرکلونه ناتي نو بیا د ما راړي زه نه خورم بل ځکه ځو ما لګیانې دونه نو نواله د نکاو نه خوري ما کاوه نه خوري چمقا دې خارونه مې ورکبو دا والا خارو تاره لات کو زه دوکام هم نه خورم لتره خورم انا می خوره شروینه پرې الله بی پلار او مور ماته ډیلې کوي ته واخې نو دومره عقل خو ورته وښایه مېلمنو د مخې پلیټ وتښتو ډېر سپک خلکو کار راغلی تا دماغ خلک دوی چړانګې تا وګوره چړانګې د کې موږ نه مرای نه درانی سما دا د اسخاپو د نیولې پاتینګړه خاپه پړیا پتام دی ولګېدو د ډوډۍ راورسېدې شاګونه زما راوړه کا ته کایوړه راوړه کنه ما راوړه که شامون مه کوه هغه مېلمه راغلي ته ورته وګوره پیمان چې نه زه پرې کوم نه لګي څه شو راوړه کنه دا لږه پکې پاتې یم زه موټم د لاړم الله دې په زخرو موړ که بچی بسم زه الله نه خورم بسم الله دا وانه اصلا ما نه خورم نو خوري ته ورته دی بګوي ته وګوره یو شان دونه دننه کوي درې ډوډۍ وخوړې وایي زه نه خورم نیسه زه نه خورم اما اړه نه کېږي بس نه خورم دا نور ما خورسو ته هم پاپا ټوکې نه ناس په خورا خورې کلمه پې وایې کلمه رزق دی رزق دا خو نه تان روټه پخکړې نو کو کلمه پیو کو په نو به ختمي ما کله پخ کړي ما خو پخولې هغوی راورسېد تنورې را ړنګې خدا د بازار نه راوړي واله دا وخوره نه وی خوره مره وی خوره چا به وی سپیه اسلامیه تا ته زه وایم چې داسې خلکو کره نه ځو خدای دې تبا کړې د اختلاف په جګړه پورې راځه خیر دې دلته روټۍ مه خوره دا ډېر سپک دي راځه ته ځان دا د من ډاډو لاس کې ریوچټ کا یې ډک راپاڅه زما خیر په بدله په آرام کېنه ته به دې ردی وې زه سترګې بدلوم کو تا پټې کړې دي چې بچی دې راته راوشړل او په خپله تماشه کې دا بچی دې باړه که راځه ټیټاقې تم کېنه ټیټاقې آرام کېنه دا شریک کور دی ولې به نه خوري شریکي کور ته د ډوډۍ په ټیم کې شریک شي او چې حساب کتاب چې پړې راکاږي وایي بیا بیل کور دی یار وارو تام کټ بدل کړي زمون کټ هغه دی الته بناسي زخر بده خوړلې تا پکټ کې خو د ستاره کوم لګرا دی د غوړو دلته راغلو وا تم دین وې په دین پسې روانه نو بین بواب نه جوړابې تاسو کرسي یو د خاوند داسې کیږي یو اوس دې حق خبره وه ترو لږه ترکاري شته زهر بدل راوړم بچی په سترګو باندې راټول شي نو هغې کې خو ستا مخ کاري که نه بس دی ما زړه ته نه کېږي زه الا بيدوغان دي بيدوغان هر سوسټي یا به شو کاو کې حقیقت مې خبره کوم خپل وظیفه غواړي نو موږ به مالي او تاسو نو کاکا چې یو کار نه کې خدای شته دی وظیفې د خو تیار ته جوړې بس پچې ترخته وجو نه خیر دی وغواړي خیر ته جوړه وظیفې دې ته جوړه ده حقیقت مې ټول وظیفه غواړي کړی نو چې دا کار کې څه لګوشي نو ستا د خولو خو هم د سماوات ټوټې ته جوړه ده خدای دا پلا داسې سپک کله که پاکستان روپۍ کړو عزت یې نه څنګه د ستاپ تاسو پکې خبره واوره دی خور لدی یو شادو والا پوګې ورته کېنوه دومره ډوډۍ به له راټوله کړي چې د کلي به نه خبره واوره شادو دې وللالي دا دې په پړي کې وتړي او ځان پسې دې راکړه کار وکړه صحیح ده ښه چې کوم ځای کې پړی پکې واچوه دام د هغې نه کمه نه ده داسې پوزې ته تویې ګنې جرابې نه غټه ګوته راوتې ډېر خوند ورکو والله او خپل باندې غټه پڅه دې چاقي ټوکړې ته وګوره رارو ناولو چیم پخیو سګلک په برزه مزه زه بابي سره یو څو خبرې کوم نن ولې د سترګې رڼا کوم او یا بابي ته چې زما رشتې پسې راتلې که نه نو تاسې وې چې زما لیور څه کار کوي هغه خو د ده د لاسه تا ته ما نه ویلې چې سمه خانداني ښځه وکړه تا خو چړي لور کړې ده اوس ځان له پخلی هم نشي کولی ویم په ارام کښېنه ویم هغه لیور ته م داسې مخ پاک کړي څنګه چې د پاکستان
خزانه خالي پرته ده، هم پاکه پرته ده. دا خو ته توې چې ګیره برېت مه پرېږده شاهرخ خان ښکاري شاهرخ خان نه اجملي خان ښکاري بیا همدا ورته ما ویلي دي. خو دې ورته ها؟ هغه د زلمیتوب نه هم دغه شان ګرځي. زه هره شپه ستاسو کړکۍ ته ودرېږم ما په دې خپلو غوږونو واورېدم یالا توبه استغفار. او ګویاګانې کېږي نه. هغه د ماما لور دې څه شوه؟ غوبل دې راغی شي که ته دونه لرې دې خپلې ښځې ته دې وایي چې ګیره پرېږدي. نو دا ښځو ګیرې نه راخېږي که نه هم چې نه راخلي اراده خو دې وکړي که نه. اراده دې وکړي دا خو ستاسو ګاونډ کې د ښځو ګیرې دي زما دې خدای نه راخېږي آرام کېږه. خو ته چې کله پاکه جامت کې پاکه جامت کې به رومیال خو دې مور اچولی دی د مور ګیره دې لیدلې آرام کېږه. دا خو تاسو نه سوړ بینځي د دې باندې ماکس اچولي. دې لا فلمن ویسمن کباید راوړه. لالا ما چې راته وایي چې واده راله مه کوه د کور نه سم جنګېزیم بس ډز د ډزه اوس څه وکتل وړاندار ما راته دقیق ورځې دپاره وایي چې واده راله خلک مې لږ دوړه دباو کوي که نه تا ورته ځان د لالا جوړ کړی نو څه به د نه ویري د سټک لاس کیه نو ساده چا وی چې دا واده کوه مېروارو ټول به لګیا وې واده وکړه اوس چې مې وکړو واده دې وکړو نو لږیا پیکه مشر او کشر وپېژنه نو پیولی شم چې مور او زوی راته په یو ډبلی شي نو خو دلی که نه خو دلی نه وي نو ښځه او زوی یا به خو سکار ورم لالا په ما بدماشي مه کوه رور دې دیوال څه لکې هر وخت دې بلډ پریشر کېږي کېنه روره وګوره روندار کېنه زما د فلات اطلاع غوردار وکړو الله بدنانه باندې صلاتو ټیکادار بیا دې پرې دا وکړه لالا ماشوم دی دالو ماشوم دی ماشوم دی بس لالا کړي چې کولي د بینګیا ډانډیا دا به ما حقیقت وته وي. خرابی ده کینه پس رو پیچه دیگه تو خبری که کېنه بده خبره ده ورندار دې ده لالا مار د دې لپاره وایي چې په کمیس کې به مې روغه تړی هم لیدل آرام کېږه. د دن مست لوټه مولې بیا رندار دې شیطان منافق. ما څه ویلي ته راته په بازو کې ناست خپل کټ کې ولې نه دا کېږي دې کام کوي بشران دي دا اوچ ګرګستن ویلې د ما دې مونږ په مقابله ودی دستا مور داسې پهلوانه را وایي. ته ورته وګوره جنجونډه کې راته خپله ما چا ته مقابلې نه غلی شه ولې ته مې یارېږي لکه مې پلار نه زه خانداني ښځې یم زه لاسونه ناچوم یا ظالمانو غلی شي دا خلک په کوټو راختل دا چم ګاونډ د په اور کې ولاړ دی دې دوه میله لاس کې ته وې ګورو مخا خدای دې کړی دی. استه دا غزات پاره وای کوي ولې یا